السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو او معززو افغانانو، عزت او بریا مو غواړم. هیله مند یم چې روغ او جوړ اوسئ. زه لایف ډیر نه اوږدوم، فقط زما لایف به 3 دقیقې وي، او هغه دا چې زما له خوا نه د هیبتي ځناورانو یو لوی ځناور ته یو چیلنج ته چې هغه د زما لایف ته راشي او د چې دا کومه خبره کړې ده چې که څوک د یو ملا نه په یو مجلس کې پورته کېناستی ده، که هغه استهزاءً وي، نو ښځه یې پې طلاقه ده او دا سړی کافر ده. او بیا یو څو ټکی عربي وایي، زمونږ خلک وایي خو هغه د وروره حواله یې درکړه، درته د چیش نه یې حواله راکړه، د شامي کتاب نه یې درکړه. وروره یو سړی راځي وایي زه شامي بیخي نه منم، ته څه ورسره کوې؟ قرآن راته ووایه یا حدیث ووایه. یو سړی وروره شامي نه منم، نو آیا دا دلیل شو چې په شامي کې د یو څو عربي ټکي وویل شي بس وروره سړی کافر شو؟ تاسې اول دا خبره واورئ، بیا زه پې تفسیره کوم. دا هغه ملا ده چې په قبر باندې یو جکې خبرې کوي او وایي چې جلال الدین حقاني ژړل چې مجاهدین وږي دي، او د اسمان نه ورته چیغه وسوه چې واه جلال الدین حقاني، منډه فلاني ونې ته لاړ شه، او بس ګرمي دلته ښه یخ درته ایښی ده، او د اسمان نه کباب سوي پسونه، دا هغه ملا ده. او دا په طالبانو کې لوی ملا ده، په لوګر کې لوی غټ هیبتي ده چې ټول لوګر همدغه نه امن کړی ده. اولې خبرې واورئ بیا تفسیره کوو. چیرته یو سړی د یو عالم دین نه په مجلس کې پورته کېناست، دا پورته کېناستل که د استهزاء په شکل باندې ولي وي، په دې سړي باندې ښځه طلاق ده او دا سړی کافر ده. دا کتاب زمونږ کتاب، د ما کتاب، د طالب کتاب، د ملا کتاب نه، دا د دین کتاب د پاندې قاري سعید ورته وایي الله اکبر، دی بیا لږ نورم جذبه واخلي. دا خبره یو پیره بیا هم واورئ. چیرته یو سړی د یو عالم دین نه په مجلس کې پورته کېناست، دا پورته کېناستل که د استهزاء په شکل باندې ولي وي، په دې سړي باندې ښځه طلاق ده او دا سړی کافر ده. دا کتاب زمونږ کتاب، د ما کتاب، د طالب کتاب، د ملا کتاب نه، دا د دین کتاب د پاندې فتوا ده. شامي زمونږ د احناف معتمد کتاب ده. عربي عبارت هم همداسې ده که چې لو جلس احد من الناس اعلى من عالم او متعلم في المجلس لو كان على وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه المزاح يعذر باجماع. یعنې هغه خلکو ښځې هم پې طلاقوي، 2-3 ټکي عربي وایي، او د شامي کتاب دا وایي د دین کتاب ده. یو سړی راځي وایي شامي بیخي نه منم، ته خو عبارت وایې، هغه وایي بیخي شامي دې نه منم. آیا دا کافر شو؟ راوښیه ثبوت. ای ځوانانو، دغه لنډه ویډیو په دې خاطر تاسو ته ښیم چې د دې خلکو عقل ښیم، په والله که دا دین وي او نه دغه کتاب، دا کتاب اوس وروره نوره نړۍ نه مني. تلاشه وروره مالکیان ته استفاده نه کوي، حنبلیان یې نه کوي، شافعیان شافعي مذهب یې نه کوي. هغه وایي بیخي دا کتاب نه منم. 2-3 ټکي عربي متن ووایي او وایي چې وروره ښځه یې پې طلاق ده، لاړ بیچارهګانو باندې ښځه یې پې طلاقه کړه. سړی کفر نه ویسي. دا څومره تنګ نظري خره ملایان دي، دا څومره وحشي ځناوران دي. په یو پورته کېناستېدو باندې ورور په یو سړي باندې ښځه طلاقوي او سړی هم وروره کافرۍ د اسلام نه باسي. دا څومره بخیلان یاست. ملګرو دا ویډیو شیر کړئ، د دې هیبتي ځناور غوږ ته یې ورسوئ چې یو ځل یې ویډیو کړې وه چې واه جلال الدین حقاني، هله چې په ونه کې تا ته کباب شوي پسونه ایښي دي، اوس یې دا جک ووهل. زما لخوا ورته چیلنج او چیلنج ده. که چیرته ده دغه مسئله ثابته کړله چې که څوک د یو عالم نه پاس په کوټه کې یا په یو ځای کې پورته کېناستېده استهزاءً، هغه کافر شو، ښځه یې طلاقه شوه، که دا ده ثابته کړه، ستاسو ټولو په مخ کې زما دا ویډیو سره وساتئ، زه نور لایف پرېږدم، مبارزه پرېږدم، او که یې ثابته نه کړله بیا به ورور هملته خطیبیني پزه به کشکاږي، او تاسو ټول ځوانان به پوه سئ چې دا خلک دا تر ټولو غټ ملا یې، هغه ښه ملا یې دغه ملا و، نور خو هسې ملایان نه و. کرنل امام په کتاب کې وایي چې ملا عمر هم ملا نه و، او ملا منصور هم بیخي ملا نه و،
یعنی ما کتاب ولوسته تاسو ټول مولا په هغه کې لا دا لیکلي چې ملا منصور خو پوخ چرسي و او زه یو وخت کې ملا عمر ته بولم په لاره کې چرس ولګوه ما ورته په ګپ ګپ کې ویلې چې لوی ملا صاحب ته وایم چرس مه لګوه او ده وایي راته په ګپ کې وویلې که نه چې که ودې ویله زه به لوی ملا صاحب ته ووایم چې کرنیل امام را باندې دا چرس وڅکه نو هغه هم چرسي و بیا دا وایي چې طالبانو اکثره ملایان چې دي دا یا چرس کوي یا چلم کوي یا نسوار کوي دا ټول چرسیان چلمیان دا کرنیل امام وایي تاسو کتاب که هر څوک غواړئ ما تاسو ته ویلي و چې وروره په واتساپ کې زموږ د ملګري لمبر هم شیر کړی و هغه تاسو ته درلیږي بس دا ویډیو در سره شیر کړئ درته یې ورسویه اوس ټول حیبتي ځناورانو ته چې قاري صاحب محمدي لخوا تا ته چیلنج ته که دا دې ثابته کړله په قرآن او په حدیث باندې د شامي عربي متن د سره څوک نه مني بیخي شامي کتاب نه مني اوس یو سړی راځي وایي شامي کتاب دی نه منم ایسته یې واچوه وروره نه منم نو ته اوس څه کوې هغه کافری شامي مامي به نه راته یادوې په اوس وی صحیح ده زه حنفي یم زه منم خو یو سړی راځي و هغه وایي زه نه منم دغه عربي متن ته وایي زموږ عام خلک بیچارهګان نه پوهېږي هغه ته خو چې ته وروره یو عربي سندره مو وایي چې ولا لکه چې دا کومه اسلامي خبره وکړله نو دا خبره که تا ثابته کړه زه مکمل خپله مبارزه خوشي کوم بالکل تاسو ته تسلیم او که ثابته هم نه کړه او مطمئن یم په اطمینان وایم چې ثابتولی نه شي په اطمینان وایم ملګرو ګوره زه یو وړوکی طالب العلم یم یا زه هیڅ نه عالم یم هیڅ مثلا نه پوهېږم خو دوی ته غټ چیلنج ورکوم که ګوره دلته هغه ټولو ته ناست یو دوسې ورته مغه کوي انجینر هم ورته ناسته و عمر جمال هم ورته راسي و مبین لیونی هم ورسره وي د طالبانو قلمجار دا نور هم وي بیا داسې ورته وروره ما مزال او داسې ټیټ سرونه داسې وروره ورته چپلوسان کېږي او هغه مطلق جاهل په دې عصر زمان کې په قبر چیغې وهي چې وروره د اسمان نه کباب شوي پسونه وروره جلال الدین اقادي ته راغله دا پسونه چا کباب کړه په اسمان کې دا سکاره ورته چا ولګوه دا کباب چا کړه پاک به خلکو ته کباب کوي چې تا ته د اسمان نه راځي انسانان دي وژلي افغانستان مسلمانان دي وژلي تباهي دې کړې بربادي دې کړې تا ته غول راشي تاسې تباه او برباد شئ ذلیل شئ دا اوس زموږ په اسلامي د موږ لاسونه پورته کړي تاسو ته په ځای دی چې دلته اوس ورور د دې وخت چې څوک یو سپاره تلاوت وکړي موږ په دې په اسلامي کې لایف کوو چې خدای هم تباه که خدای هم هلاک که خدای هم نابود که خدای تعالی هم اسفل السافلین ته بوزه خدای تعالی هم په دنیا کې په خپل قهر او غضب باندې نابود او هلاک او برباد که ټول افغانستان مو 40 کاله وروره په اور باندې وسوځه او د افغانستان ولس هم تباه او برباد که اوس را وروره د خلکو ښځې هم پې طلاق وي څه په ده اوسانه اوښتي یو د دوی د لاسه په زوره موږ د خپلو ښځو سره ښه خوشحاله دوی په موږ طلاقوي و دا د ښځې د هرې ښځې میړه خپل میړه یې میړه ده که تاسې میړو ناستئ نو زما لخوا دا چیلنج تاسو ورسوئ چې هر وخت دی آماده و که زه په سخت کار کې هم یم خپل کار خوشي کوم زما لایف ته به راځي او دلته به راځي دی به ما ته دا ثابتوي که یو څوک استهزاءً د عالم نه پورته کېناستېده په هغه باندې څنګه ښځه طلاقېږي چې تا ویلې شامی کې یو عربي متن وایي 2000 کتابونه به خلک وایي 2000 کتابونه به خلک ولیکي او په عربي به لیکل شوي په عربي خو خلکو سندرې هم لیکلي دي نو ته یو عربي متن وایي بیا وایي چې ښځه پې هغه شوه راشئ اوس به زه تا ته که په ما باندې د ځوانانو د ملګرو قناعت نه راځي نو زه مطمئن یم چې راځي زه به تاسو ته نور علما راولم که په ما مو قناعت نه راځي زه به تاسو ته نور علما راولم افغاني علما به راولم یا په دیوبند کې اوسیږي یا په ازهر کې اوسیږي یا په مدینه منوره کې اوسیږي یا په مکه کې اوسیږي یا په د ځمکې په بل کونج کې اوسیږي که په ما د ځوانانو قناعت نه راته نو زه به تاسو ته بل عالم راولم چې آیا د دغه ملا دا خبره رښتیا ده دا د پسونو ملا چې کباب شوي پسونه راغله بس دغه لنډې خبرې دا ویډیو سره شیر کړئ دا چیلنج ورسوئ که کله هم تیار شو آماده سو برابر سو زه تابعدار مطمئن یم چې دا مسله کاملا غلط ده ویډیو غټه ده په ویډیو ډیره تبصره کیږي نور هم ډیره خبرې شته خو بیا چې هر وخت پیدا کوم په فرصت سره په باندې راځم ویډیو شیر کړئ والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیره مننه